علامه رومي رحمه الله دغه واقعه راخستې ده. وی حضرت موسی علیه السلام د رب العزت څخه پوښتنه وکړه، تپوس یې وکړې چې یا الله ای زما رب، ای زما بادار خالق پروردګاره، د بنده کم حال تا ته زیات خوښ دی، ډیر محبوب دی، په څټ ته ډیر زیات په راضي کېږي او دا بنده تا ته قریب کېږي، تا ته خوښ ګرځي. رب العزت ورته فرمایل چې ای زما پیغمبر، ای موسی علیه السلام، چې بنده هغه رویه له ما سره اختیار کړي کومه چې د ماشوم له خپلې مور سره در هر څه زیات زه په دې باندې راضي کېږم او خوشحاله کېږم. دا بنده ما ته قریب کېږي، زما د رحمت دروازې د دې بنده پر مخ خلاصې کېږي. ای موسی علیه السلام، ماشوم د خپل مور هر څه ګڼي، د لوږې څخه د خلاصېدو سبب، د تندې څخه د خلاصېدو سبب، د یخ او د ګرمۍ څخه د بچاو سبب، ناجوړي بله هر څه، بس چې ده ته هر څه مسله یې دی ژاړي او بس مور پسې مښتي او د هغه نه څه غواړي او ما هم دا مور د ده دی اسره په ماشومتوب کې ګرځولې. ای موسی علیه السلام، که دغه ماشوم دا مور ووایي د مور څخه تښتي نه، د مور په خوا راځغلي وایي یې پر ده په مور پسې مښتي. ای موسی علیه السلام، په دې ژوند زندګۍ کې هر څه عارضي دي، دلته خوشحالي هم عارضي ده، همیشه نه. په دې ژوند زندګۍ کې مریضي هم، تکلیف مصیبت هم عارضي دي، همیشه نه. هر څه راتلونکي دي، تېرېدونکي دي، ختمېدونکي دي. د بنده هر څه زما په قبضو په قدرت کې دي. زما دا خوښه ده چې بنده د بل چا په طرف سترګې کږې نه کړي. ما ته که سختي وه صبر، ناجوړي وه صبر. د انبیاو علیهم السلام زندګۍ دا د خلکو لپاره د عبرت نمونې دي. وګوره د ایوب علیه السلام زندګي ته، وګوره د یوسف علیه السلام زندګي ته، زکریا علیه السلام، د یحیی علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام. هر پیغمبر چې خدای پاک په خپل کلام کې ذکر کړی دی چې ژوند دې ټول د عبرت موږ له ډک دی. نو له دې وجې انسان، عزیزانو، دوستانو، ملګرو، باید هر څه د خپل پاک رب وغواړي. د الله په قبضه او په قدرت کې هر څه شته. په دې ډیر زیات الله راضي کېږي، په دې ډیر زیات الله خوشحاله کېږي. کله کله یو تکلیف راځي د دې په خاطر چې بنده الله ته متوجه شي، د بنده پر خوله د الله نوم جاري شي. موږ په خوشحالي کې بس الله راڅه هېر شیطان دی، نفس دی، غره پسې مښدي دي، لیکن په سختي کې مې په یاد سي الله. وی هغه سړی چې په خوشحالي او په راحت کې الله یادي، په سختي کې به ډېر ژر، په ناجوړي کې به ډېر ژر اواز واورېدل شي. وی په رښتیا الله ته شفاعت وکړي چې الله دا اواز خو ډېر شناخته او د ولد کس دی، تهجد والا دی، یا الله د صدقې والا دی، یا الله تلاوت والا دی. خدای څه ضرورت دی؟ یا الله موږ شفاعت درته کوو چې خدای پرایه کړي، یا الله موږ سپارښت درته کوو چې یا الله د دې سړي اواز ناروا اوري. نو زما ګرانو عزت مندرونو، نبی پاک علیه السلام بارک فرمایي چې تاسو هر څه د پاک رب غواړئ، هر څه. د دغه خپل چپلۍ کې چې وټي یو تسمه وشکېږي، نو هم د الله پاک څخه غواړئ. وروسته بیا بدني کوشش کوه، الله به نور درته اسانه کړي خبرې. نو له دې وجې زما ګرانو عزت مندرونو، یو سړی و، بزرګ و. دا سړی وایي ما نبي کریم علیه السلام په خوب ولیدی، ما ډیر زیات د حج ارمان درلودی، ما ډیر زیات د عمرې ارمان درلودی، خو نه سر رسېدل. خواجه عبدالمالک صدیقي رحمه الله دا نفر وایي، دغه بزرګ دی. وایي نبي کریم علیه السلام مې په خوب ولیدی. وایي ما ته رسول الله مبارک وایي چې ولې د عمرې په خوا نه راځې، ولې د حج ترتیب نه برابر یې. وای ما ورته ویل چې قربان مور پلار د ملتانه زار سي، ای د الله پیغمبره، وجه دا ده، مشکل دا دی، مصیبت دا دی، تکلیف دا دی چې د پیسو بندوبست نه کېږي، خرچې بندوبست نه کېږي، زړه مې دالت دی. وی دومره خوب و نبی کریم علیه السلام راته ویل چې بس انشاءالله موږ به ورته ووایو ته کوشش کوونکی واوسېږه
دعا کوونکی او ذاکر واوسېږي. موږ ورته وایي خواجه عبدالمالک صدیقي رحم الله فرمایي له دې نه وروسته 10 کاله زما زندګي ده، له دې نه وروسته دې سړي 40 کاله زندګي تېره کړې ده. دې سړي چې هر څومره زندګي تر مرګه پورې تېره کړې ده، دی کال بیا نه دی راغلی چې الله العالمین یې بندوبست غیب څه نه دی کړ. بس یو ترتیب به برابر د الله په فضل، هغه مسکین هغه غریب. نو که موږ چیرې الله ته خواست کوو، الله ته دعا کوو چې کله د الله اراده وسي، د الله خوښه وسي، د دنیا ټول کائناتو ذره ذره اسباب په دې کې لګیږي چې بیا به ته ځې حج له. عزیزانو کله چې انسان د حج خواست کوي، د حج کوشش کوي، ته مړ سوې ودې نه کوي، خدای به ستا د هغه نیت موافق له تا سره فیصله کوي، تا ته به ثوابونه درکوي، تا به په حجانو کې شمار کړي. تا خو پوره ارمان او شوق درلودلی و د دې نیک کار، خو چې وس الله دا کارونه خو د الله دي. د انسان نفع او ضرر او نقصان دا د الله د اجازې نه پرته، د الله د خوښ او د ارادې نه پرته هیڅ څوک یې چاته نشي رسولی، هیڅ هم نه کېږي، هر څه د الله سره تړلي دي. نو موږ هم تاسو باید د الله خاطر ډېر زیات وساتو. موږ تاسو د الله بندګي په خاطر په ښه طریقه باندې باید انتخاب وکړو، او دغه شانتې تل مې باید الله ته رجوع وي، الله ته مې تمه وي، الله رب العزت ته مې ارزو وي. بس نور د دنیا ته مې یعنی لکه ماشوم چې مور هر څه ګڼي، بنده باید الله رب العزت هر څه وګڼي. موږ چې کله څه راغټ سو، لږ عقل راکې راسي، بیا زموږ سوچ د کاروبارو خواته سي، بیا نورې خبرې په انسان په مزغو کښې یوسي. دا غلط خبرې دي. بېشکه دا کاروبار یو سبب دی، دا دکانداري یو سبب ده، اصل سر رسونکی لوی رب دی، خالق الهزال رب ذوالجلال. دغه شکر ګزار اوسېدل پکار. السلام علیکم.